عباس ستانکزی په کومه ټولنه کې چې عدالت تامین نه وي وګړي یې له هېواده تښتي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې ویلي چې په طالبانو د نظام دوام په ټولنه کې د عدالت په تامین پورې اړه لري. عباس ستانکزي ویلي په کومه ټولنه کې چې عدالت تامین نه وي او فساد او ګډوډي پکې وي، خلک پر داسې نظام باور نه کوي او له هېواده تښتي. نوموړي زیاته کړې په کومه ټولنه کې چې عدالت نه وي پلی شوی او خلکو ته د انسان او مسلمان په شان مساوي حقوق نه وي ورکړل شوي، خلک نظام خپل نه ګڼي. ښاغلي ستانکزي دا هم ویلي چې افغانانو تل د جګړې په ډګر کې بریاوې ترلاسه کړي، خو په سیاست کې ناکام شوي دي. هغه دغه راز ویلي که دوی خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره نه کړي او نظام باثباته او تلپاتې نه کړي، نو دوی به خدای او د تیرو 20 کلونو شهیدانو ته حساب ورکړي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې